مفاصلة شهر، وفي رواية نصرنا بالرعب بمفاصلة شهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. چیل منا ددوی دچا دلا سلاڑا، چیل من ددوی دچا دلا سلاڑا، بس پدن دنیا ہمواڑا مراد دین، چه عیب نئی لٹوی سپکا ورتا گوری، او چه عیب نئی لٹوی سپک ورتا گوری، دا ہوا وحلی ٹول دا لات مناد دین، پخاطر ددوی درب آسانی غوارما، او چه پا حشر نشر سمرا سکرات دیں، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما د اسلام او د ښکلي دین او د پاک مذهب او د خوږې کلمې مسلمانانو ورونو، نننی بیان دې مسله باندې دی چې کم کسان په صحیح طریقه باندې ځان کې تقوا راولي، دنیاي لحاظ باندې د دنیا کافران د اسلامی دین دشمنان د هغې په مقابله کې الہ العالمین سر ټیټی راولي، قسم په نظر باندې بعضی کفار نن سبا غالب ښکاریږي، دا به موږ او تاسې خپله کمزوري ګڼو، او هغه ځوانان ذی کرامت خاوندان اولیاء کرام زمونږ د مسلمانانو په صفوفو کې کم شوي، او کچرته د هغه ایمان خاوندان بیا پیدا شول کم ایمانونه چې صحابه کرامو کیو، تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدینو کیو، نو تمام دنیا کافران بیا همغه شانته شرمیدلی به واپس ځي لکه څنګه چې پخواني تاریخونه موږ ته ښودلي. الہ العالمین متقیانو ته بعضې داسې حالات او کرامات ورکوي چې بیا د هغې مقابله د هیچ چا سره نه وي. انبیاء علیهم السلام ته چې کوم معجزات ورکړي شوي او د هغې نه بعد صحابه کرامو سره کوم روحاني امدادات شوي دي، من جانب الله خصوصي امدادونه ورسره شوي دي، د هغې څه مثل و ساری نشته. هر زمن کې مومنان مسلمانان د کافرانو مقابله کې په ظاهري اسباب همدا شان کمزوري وي لکه نن چې مسلمانان د کافر مقابله کې کمزوري ښکاري.
او چې کله مؤمنان صحیح مؤمنان وي نو د هغوی سره بشارت وعده د دې خبرې ده چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اوچتم تاسې یئ، کامیابم تاسې یئ، خو په دې شرط باندې ان کنتم مؤمنین که تاسې رښتیني او صحیح مؤمنان یئ. او چې غلبه نه راتله او کافران په موږ را غالبه کېدل نو مؤمنانو کې هغه ایمان والا کسان به کم وي. که هغه ایمانونه رالل په موږ کې نو بیا د دنیا کافران د مؤمن مقابله نشي کولی. د صحابه کرامو تاریخ د هغوی د زندګۍ حالات موږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې هغوی به کله د الله اکبر چغه پورته کړه نو بسته بسته خاریو باندې به زلزلې راتلی. ابن جریر طبری په تاریخ خپل کې دا روایت په خپل سند سره ذکر کړی دی چې د حمص عظیمه خاریه په شام کې اخري سرحداتو کې د عراق سره نښتې، په دې چې کله مسلمانانو اراده د حملې ولرله نو فکبروا تکبیرة زلزلت معها الروم فی المدینه. نو صحابه کرامو مؤمنانو په دغه وخت کې د الله اکبر چغه وواله، فکبروا تکبیرة، یو تکبیر باندې تکبیر پورته کړ، وغه داسې تکبیرو چې زلزلت معها الروم فی المدینه، په داخل د خاریه کې چې څومره رومیانو نو په هغې باندې ړچو لګېده، ټول ړقېدل، خوځېدل، رپېدل. وتصدعت الحیطان، او د خاریې چې څومره دیوالونه نو هغه دیوالونه هم په خوځېدو باندې راله، په حرکت کې شو، هغه وخوځېد. رومیان نصرانی دیني وو. ففزعوا الى رؤسائهم وإلى زویرائهم ممن كان يدعوهم المسلا، په یره باندې خپلو مشرانو ته لاړل، هغه چا ته ورغون شل چې د چا نه به د مشکل په ټیم کې دی تپوسونه کول. فلم یجیبوهم وذلوهم بذلک، هغوی جواب ورنکړی چې دا وجه څه شی ده چې یو د الله اکبر چغه د مؤمن د خوا ناراضي و، د روم په تمامو خلکو زلزله ده، وړقیږي، رپیږي، او د حمص د خاري دیوالونه خوځیږي. دوی یې ذلیل کړل، پیغورونه یې ورکړل، لذلوهم، پیغور یې ورکړه چې تاسو دومره کمزوري یئ د مؤمنانو په مقابله کې چې د یو تکبیر نه یې رپېږئ. لږ لږ ځانونه یې مجبورتن ټینګ کړل چې یاره رښتیا ده د مؤمن مقابله کې ولې دومره لاره رسېدلې نه دي او موږ رپېږو. او چې مؤمنان لږ ور نږدې شول نو فکبروا الثانیه، نو دویم ځل یې چغه کړه چې الله اکبر. فتحت منها دور کثیره وحیطان، دا دویم داسې آواز د تکبیر پورته شه چې د خاري لوی دیوالونو سره سره دا واړه واړه دننه کوټې موړقېدې، هغه هم سره داسې په خوځېدو شو. ففزعوا الى رؤسائهم وزویرائهم، بیا خپلو مشرانو ته غونډ شول چې دا څه مسله ده. هغې جواب نشو ورکولی، پیغورونه به ورکول، او حتی کې چې بغیر د جنگ نه لږه محاصره تېره شو، د محاصرې نه بعد الہ العالمین د حمص خاریه د مؤمنانو د رعب د وجنه کافرانو باندې رپو لګېده، بغیر د جنگ نه د مؤمنانو لاس ته ورله. مقصد می دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه هم د دې خبر ارشادات کړي، ذکر یې کړی دی، او ای کریمه هم په دې خبره باندې دال دی چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اوچت تاسې یئ، کامیاب تاسې یئ که مؤمنان یئ. که مؤمنان نه نو بیا به ټیټ یئ.
الہ العالمین دې په موږ او تاسو کې د قوي ایمان خاوندان زیات کی. داسې نه وایو چې نشته، شته دی. دغه قوي ایمان خاوندان اولیاء کرام دي، او چې د مخ د ځمکې نه اولیاء کرام رفع شول، پورته شول، نو بیا قیامت راځي. بهم تنصرون و بهم ترزقون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. که خدای تعالی د بعضو په وجه بعضو نه عذاب نه دفع کولی، نو ځمکه کې به فساد راغلی او ځمکه به ختمه شوي. راجح قول پدې کې د حضرت علی کرم الله وجهه دا دی چې مراد د الناس مدفوع بهم العذاب نه الابدالون، ابدال دي اولیاء کرام، د هغوی په وجه باندې د عامو خلکو نه عذاب رفع کېږي. نو هغه شته، که هغه ختم شول بیا دنیا ختمیږي. دا شان یو طویله واقعه کتابونو ذکر کړې ده، بیهقي هم ذکر کړې ده. امام بخاری رحم الله په تاریخ کبیر کې هم ذکر کړی دا سم مختصرا. امام طبرانی په معجم کبیر کې او په معجم اوسط کې هم ذکر کړی دا. امام ابو نعیم په دلائل النبوه کې ذکر کړی دا. دا شان علامه حسمی په مجموع الزوائد کې ذکر کړی دا. دا متعدد کتابونو. تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړی دا. اداشان کنز العمال هم ذکر کړی دا. دا دومره حوالی د دی واقعي مې ذکر ورکړي چې پدې کې بعضی حصہ ناشنا او غریبه ده، شاید تاسو مخکې نه اوریدلی. نو ډیر سادهګان داسې وي چې هغه کم شی اوریدلی نه وي مخکې، نو بیا انکار ته نه کوي، به وی دا یاسې ځان نه وای. نو د ځان نه ده، بلکې دا طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، امام بیهقی، امام بخاری په تاریخ کبیر کې مجملاً، او دا شان مجموع الزوائد کې علامه حسمی دای ذکر کړی ده، او دا شان حاکم په مستدرک کې هم ذکر کړی. روایت د هشام ابن عاصل اموی دی. زمانه د خلافت د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ، دا داسې زمن دی چې د شام څخه حصہ بلکې نیمایي دا د مؤمنانو صحابه کرامو قبضې ته ورغلې ده. او دا هغه دوره وه چې تمامه دنیا باندې دوه لوی باچایان باچایي کوي، دا عادت وي. هر زمانه کې باچایان ډیر وي، خو دوه باچایان پکې مشهور وي. نو دا شان دغه زمانه کې کسرای فارس او قیصر روم هرقل، داغه باچایانو چې دی لندې نور ډېرې لوی لوی باچایي پرتی. او کسرای فارس چې دا آتش پرستو اور ته عبادت کو، او قیصر روم هرقل چې دا نصرانی مذهب یو. نو د ایران فارس د نیولو نه وړاندې صحابه کرام د شام په اړخ باندې خپل غزاګانې شروع کړي. حصہ د شام نیولې شوي و هشام ابن عاصل اموي د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لګه سره د چند نفرو، او د تیویل چې تلاړ شه هرقل باچا ته ځان ورسو. مخکره دین چې داغه د قوم او داغه د لخر سره زمونږ مقابله او جنگ راځي، نو دعوت ضروری دي. لاړ شدته او ځل اسلام دعوت ورکا، کده چرته اسلام راوړي نو بغیر د جنگ نه بلوي لوی علاقې زمونږ لاس ترش، نفاذ شریعت به پاسانه سره راشي. نو د خپل قصه کې چې زه په څه طریقه باندې لاړم، ما به ملاقات د قیصر روم چې نیمه دنیا بادشاہ هرقل سره پسند انداز کیو که ډیر د ایمان نډک خلقو. قال بعثت انا ورجل اخر الى هرقل صاحب الرم ندعوه الى الاسلام. و یو زوم او یو زما بل مرګریو هرقل قیصر روم تلاړو، ندعوه الى الاسلام، د اسلام دعوت مو ورکو. دا داسې ټیم دی چې درمیان کې لږ جړپونه او جنگونه هم تیر شوي دي،
فخرجنا حتى قدمنا الغوطه یعنی غوطه دمشق. موږ را روان شو د دمشق خاریه کې غوطه نومي مقام ته ورسید. د پخوانو د انګریزانو د نصرانیانو يهوديانو اسرائیلو دا مشن دی، دای طریقه ده چې دوی کلم په مومن ډایرک نه کامیابیږي. دوی په مومنانو کې مسلمانانو کې سباچیان دی هغه خلی، سمالدار خلک خلی، سیاسی خلک خلی، داغوی په لاس باندې خپل کار مخ کې بوزي. نو هغه زمانہ کې جبل ابن ایهم الغسانی دا عربو د سره شپېته زره فوجو دا هرقل باچا په پیسو باندې اخسته. نو کله هم چې صحابه کرامو سره جهاد او مقابله راتلنو هرقل باچا به جبل ابن ایهم الغسانی ته داسې ویل چې کانه پکانی ماتیږي او نه اوسپنه په اوسپنه ماتیږي، عرب په عربو ماتیږي، عجم په عجمو ماتیږي. نو موږ رومیان د عربانو مقابله نشو کولای، د عربو ناول به جنگ ته دی راایسته. اوس هم داسې وي انګریزان چې افغانانو ته مقابله ته راوباسي ناول به افغان راوباس، اته پته چې زه ډایرک نه کامیابېږم. نو دا جبل ابن ایهم الغسانی چې و دا د عربو نه مرتد شوی او د نصرانیانو په اړه ولاړو، لوی پهلوان. هشام ابن عاص وی دخلنا علیه، مونږ د تورل ول چې د سره یو ځل تعلق جوړ کړو، د په واسطه به هرقل باچا ته لاړ شو. لکه اوس د انګریزانو یو ایجنټ یو د مسلمانانو دعوت کوونکی اول هغه ته لاړ شي چې ته ما سره شه او تما چې کم دی د انګریزانو مشر سره ملو که چې زاغه ته دعوت د اسلام ورک. په دې طریقه فیداه علی سریر له فارسل الینا برسوله نکلمه. مونږ چې داسې لرې نه وکتل نو دی په یو تخت باندې ناستو، لکه دیم بادشاه لوی رعیت لره، اگر که په غټه کې دی د نصرانیانو ملګری. مونږ ته یو استاد راولېږلو چې زه د دې استاد سره تاسو وغږیږئ، خبرې د سره وکړئ. فقلنا والله لا نکلم رسولا، مونږ وویل مونږ د چا د استازو سره نه غږیږو، مونږ به تا سره ډایرک مخامخ خبرې کوو، سفیرانو سره مونږ نه غږیږو. وانما بعثنا الى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. یو سړی مو واستو که مونږ سره ډایرک ته غږیږي ډېره ښه ده، ګینې سفیر په خوله مونږ تا سره خبرې نه کوو، د وزیر خارجه په خوله باندې خبرې نه کوو، مونږ سره ډایرک خبرې وکړه. فرجع الیه الرسول فاخبروا بذلك. جبل ابن ایهم الغسانی هغه مرتد بادشاہ چې و استاد ورغه ورته ویل چې هغه خو بل چا سره نه غږیږي. فقال تکلموا، هغه ورته راوي غواړي مخامخ شوی چې وغږیږي، مقصد مستدی. فکلموا هشام ابن عاص ودعاه الاسلام. هشام ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته ویل زمونږ دراتلو مقصد تا تدا دی چې مونږ ته د اسلام دعوت درکو، مسلمان شو او ته به زمونږ سره مرګره شې چې هرقل باچا تم دعوت د اسلام ورکو. دی چې ورته وکتل نو دی جبل ابن ایهم الغسانی فاذا علی ثياب سود، تکی توری جامې چولی دی، قمیص پرتوګ صادر ارس تور دی. هشام ورته ما هذه التي عليك، دستا د لباس په څه قسم باندې دا ولی، خو بادشاہ د وخت تا ته دا سره نقدار جامه پکار. قال لبستها وحلفت ان لا انزعها حتى اخرجكم من الشام. اخرجكم من الشام. هغه ورته وی دا ما غم راضی کړی دا، یعنی ما بوکر تال کړی دی، ما دا قسم خوړلې چې دا تور لباس به ترغه پورې لري نه کم تر سوچ صحابه کرام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می د تمام شام سرحداتو نه استلی نه، دا به زما په وجود باندې.
وی ما دا قسم کړی زه به تاسو د علاقې نه وباسم. د دې ایمان ته ګوره د یو بادشاه په مقابله کې اوس دې سوی قلنا ومجلسك هذا والله لناخذنه منك ولناخذن الملك الاعظم ان شاء الله. زماره د خدای په ذات قسم وی دا کم بچي او تخ باندې چنن تناسته من صحابه کرام بدام تا ناخلو او دا پریک دستا غلوی بابا هرقل قیصر روم بچي بم زمنګ لاس ترازی. اخبرنا بذلك نبينا محمد صلی الله علیه وسلم. او دا خبرې مونږ ځان نه تا ته نه کوو، زمونږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا قصه کړې ده چې دا به زمای صحابه کرام دا ځای نه نیسي. قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل. هغه مولاو وی او دا زمانم چې یو پیغمبر علیه السلام آخري برازي د علاقې بنیسی دا غمرګری دا مونږ ته پته ده. فلستم بهم تاسو هغه نه یې، تاسو هغه نه یې. ځکه د هغې پیغمبر صحابه کرام یصومون بالنهار ويقومون باللیل، د شپې تهجدونه کوي، منځونه کوي او د ورځې روژې نیسي. تاسو ما ته قصه وکړئ ستاسو عمل څنګه دی. فکیف صومکم، روژه مو څنګه ده. فاخبرناهم، خبر ورکړ. نو خبر دوی داسې ورکړه دلته مجمله کړې ده. صحابه کرام د ریا نه ډېر پاک خلک وو. ګوره دلته قسم پوره ونه کړه چې مونږ ورته داسې وویل چې مونږ دومره روژې نیسو. خو نورو تاریخونو نه پته لګي چې صحابه کرام به غزا ته تلل نو اکثرا به دوی روژه نیوه، خو چې په کومه ورځ به د جنګ اراده و نو هغه ورځ به بیا بوزه کېدل. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د مصر د فتح نه بعد په یو قلعه حمله وکړه. 2 میاشتې محاصره وه او دوی فتح کړې لا نه وه. 2 میاشتې مکمل دی روژه و. نو دوی به نفلي روژې ډېرې زیاتې نه وي. چې مونږ ورته قصه وکړه نو فملئ وجهه سوادا، مونږ چې مخ ته وکتل تک تور شو چې دا خو ګینې هغه خلک دي. فقال قوموا، ما ته وی چې پاسئ. بعث معنا رسول الملک، مونږ سه یو استاد مرګري که چې دا هرقل باچا ته بوځي. قیصر روم مشر دوی دی. وی مونږ راووتو حتی اذا كنا قریبا من المدینه، کله چې د هغه خاریې ته نږدې شو، هغه په انطاکیه کې و. چې مونږ ور نږدې شو نو دا وی چې مونږ خو په اوښانو باندې سوارو. نو مونږ ته د هغه فوجیان وویل ان دوابکم هذه لا تدخل مدینه الملک، دا ستاسو د اوښان انطاکیه کې د قیصر روم د هرقل باچا په تمامه خاریه کې بندي. دلته ترکی اسونه آزاد دی، بس اوښان دلته مونږ نه پریدو. په دې زمون خاریه به د ښکارېږي لکه اوس زوړ ماډل ګاډی چېرته په یو لندن کې یا په امریکا کې تا ته پرېږدي چې ته په هغې کې وګرځېږي. نو هغه اوښان وایي دا زمونږ په خاریه کې بند دي، په دې به تاسو زمونږ باچا ته نه ځئ، زمونږ باچا پې غوسه کېږي. فإن شئتم حملناکم علی برازین و بغال، که ستاسو خوښ وي موږ به تاسو ته برازین درکو. برازین ترکی اسونو کې یو خاصه نوعه ده چې په منډه باندې ډېر تیز دي، مخې ډېر وړوکې وي. هغه اسونه یې ورته یاد کړه چې موږ به دا اسونه درکو یا به قچرې درکو، په هغې لاړ شئ، اوښانو باندې مه ځئ. قوي ایمان خاوندان دي ورته وایي قلنا والله لا ندخل الا علیها، زمونږ د خدای په ذات قسمي چې موږ میلاویږو نو په همدې اوښانو به ورځو، بل اس باندې نه ځو. دا زمونږ خپله سورلي ده د عربانو، موږ به په دې باندې ځو. باچا ته څوک ولیږه چې تاسو فرمان داسې دی چې دلته اوښان مرا پرېږدئ، دا استازي را روان دي، د مسلمانانو سفیران دي. دی وایي چې مونږه بغیر د دې نه تلی نه شو، څه چل وکړو. فامرهم ان ندخل على رواحلنا، قیصر روم اجازت وکوي چې بس په خپلو اوښانو دې راشي. فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا، 2 کسان دي، 2 موږ په وردن نشو. متقلدين سيوفنا، دا خپلې تورې مغاړې ته اچولې دي، تورې را سره دي. حتی انتهینا الى غرفة لها، دا خصوصي کمرې ته ورسید. فانخنا فی اصلها وهو ينظر الینا، دې داسې دروازه کې راووته موږ ته ګوري، دا خصوصي کمرې په مخه کې مو خان چوکه. فانخنا، موږ خپل خان هلته چوکړل.
خپل طرز او طریقه باندې او بیا تیرا کوشو او رالو. فقلنا لا اله الا الله والله اکبر. زما دا بیان او دا واقعات دې لپاره چې د مؤمنانو الله اکبر کې دومره تاثیر دی چې په لوی لوی کافرانو زلزلہ راولي. نو دی وی چې مونږ رسیدو نو مونږ ویل لا اله الا الله والله اکبر. وی چې دا مو ویل فالله يعلم لقد انتفضت الغرفه. انتفضت معنا تحرکت. خدای تعالی خبر دی چې دا کوټه څومره وړقېده. فالله يعلم لقد انتفضت الغرفه حتى صارت كأنها عزق تصفقه الرياح. وی دومره دی جولانو کو دا سړه قیدره لقیدا تا به ګمان کو چې ګینه د کجوري یو بوټی دی او سخته هوا را کګي. زمنګ د الله اکبر سره د پرې کوټه داسې چلوش. قال فرسل الینا یو سړی رولیګا او ویل ليس لكم ان تجهروا علينا بدينكم وارسل الینا ان ادخلوا. یو کس راولیګا دی ته وای چې دا دین په زبردستی په مونږ کې مرادن نه کوي. تاسو خو په مونږ زلزلې راوستي، تاسو په زور مونږ مجبوره کوي د خبره ته چې تاسو دین ته درش راشه. مونږ سره کېنه مباحثه کوي، دلایل وای مونږ قانع کوي. یعنی دومره ویری چې دا خو دوی کار دی چې دا تکبیر ویل په مونږ زلزلہ رااله اوس برابر نه راکې نه. نو دی ویل چې لیس لکم ان تجهروا علینا بدینکم. دا تاسو نه خایږي چې دا خپل دین په زور په مونږ رادن نه کوي. مونږ سکه نه لګي. فدخلنا عليه وعلى فراش له عنده بطارقه من الرم. وردن شوده په خپل تخ باندې ناستو. وعنده بطارقه. بطارق ماهر فی امور الحرب. زمونږ استاد اصطلاح کې ورته جنرال او کرنیل او کور کمانډر او فلان او فلان دا نمونه دي. ایو ته بطارقه وی. جنگ کې ډېر ماهر انسانان لوی پهلوانان وېدا ور سره. وکل شین فی مجلس احمر. وی چې داسې می قتل میزونم د سرو زرو، فرشونم د سرو زرو، هر شی د سرو زرو. وما حوله حمره وعليه ثياب من الحمره. جامې چې چولونه جامې سری وی. فدنونا منه. مونږ ورنږدې شو. فضحك نو دو خندل. دا خندای د تعجب وا ځکه چې وزیران دومره نږدې بادشاہ ته بنه شروعات له خلوري بډیر پاجزي او تولاړو لوی بادشاہ و د نیمه دنیا. نو دو خندل. نو فقال ما علیکم لو جئتمونی بتحیتکم فيما بینکم. تاسو باندې بس چل شوی وي چې زما کمرې ترا دن کېدی نو تاسو هغه پیشکشي ما ترا کړې وې کم چې خپل منځ کې یو بل تور کوي. تاسو خپلو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای. نو زما د خلکو چې ما ترازینو سر را ټیټ کی تعظیمی سجده را ته لګی. تاسو کدا کار نشو کولای د خپل دین هغه سلام خو به مو په ما باندې اچولیو ګیله وکړه. نو دې وې مونږ ورته وی چې اذا عنده رجل فصيح بالعربيه كثير الكلام. خوا کې یو ترجمان ور سره او ژبه باندې ډیر فصیح عربي ویلا او ډیر خبرې هم کولی. نو هغه دا خبره مونږ ته وکړه چې بادشاہ داسې ګیله تاسو نه کوي چې ما باندې هم سلام اچولیو. فقلنا مونږ ویل ان تحیتنا فيما بین لا تحل لك وتحيتك التي تحيا بها لا يحل لنا ان نحييك بها. زمون په دین کې چې کم پیشکشی دا مونږ ته جایز نه دي چې ستا غونې کافر باندې واچو. او تاسو په خپل دین کې چې کومه پیشکشی دا مونږ ته جایز نه ده ځکه چې تاسو یو بل ته تعظیمي سجدې لګوئ. دا مونږ نشو کولی. هغه ترجمان ته ویل ته تپوس دي نه وکړه چې تاسو دین کې دا یو بل سره ملاویږي نو څه الفاظ وایي پکې. نو مونږ ورته ویل چې السلام علیکا. وې به تپوس وکړه چې تپوس ته نه وکړه چې تاسو خپل بادشاہ باندې سلام اچوئ نو به سوای. قلنا بها. مونږ وی چې د غریب او د بادشاہ یو پیشکشی ده. که بادشاہ ته زما السلام علیکا ویو که غریب ته زما السلام علیکا ویو. نو ویل فما اعظم کلامکم. هو څومره لوی کلام ستاسو دی. دا څومره ښایسته لفظ دی چې السلام علیکم. وی چې دی ویل زمونږ ته ما پیدا شو چې د سړي خبرې جوړې دي کېدای شي ایمان راوړي. نو موږ د خوشحالۍ نه چغه کړه چې لا اله الا الله والله اکبر. وی چې دا چغه مو وله لقد انتفضت الغرفه حتى رفع راسه الیها. وی د کمرې دا چت ټول وړقېده زمونږ د دې کلمې سره. چې وړقېده وی د داسې بره وکتل چې څه چلو شو زلزله در پریوته که څه چلو شو.
قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم. دا تاسو چې کومه کلمه ما ته وویله او د کوټې دا چت پې وړقېده، دا تاسو خپل کلي کې چې یو بل ته السلام علیکم وایي نو بیا هم نو بیا وایي قلنا مونږ ویل ما رأیناها فعلت هذا قط الا عندك، مونږ ډېر سلامونه په یو بل اچولي دي، خو دا کار کله نه دی شوی چې د هغې سره د کوټه وړقېږي، دا دلته وړقېده. نو بیا وویل چې دا وجه ده چې تاسو په یو تکبیر باندې کوټې ړقوئ چې زما نیمه بچۍ مو نیوه. وی مونږ ورته وویل چې لما، ته په دې کې سوچ وکړه چې ولې دا کار وشو، زمونږ په دې تکبیر د الله اکبر کې دومره زور چا واچولو چې ستا کوټه ړقئ، او بیا دومره ستا نه دا لویه بادشاهي نیمه درنه مونږ ونیوه، ته خپله سوچ دې کې وکړه. وای ده وویل چې تاسو خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دا وګیرو اپا بادشاهي باندې څه کوي، تاسو خو نه دي مناسب چې خلکو نه بادشاهیانې ونیسئ، خپل دین سمو کار دی. د هغې نه بعد یې څه تپوسونه وکړل د عربو او د نبي علیه السلام د خوی خصلت، مونږ د هغې جوابونه ورکړل. بیا یې تپوس وکړه چې تاسو مونځ څنګه کوئ، روژه څنګه نیسئ، هغه قسم ورته ټوله وکړه. خدای ښه په دې حقیقت باندې پوه شي چې دا هغه رښتینی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د هغه صحابه کرام ملګري دي. امر یې وکړه چې دته یو ډېره ښایسته کمره دوی ته جوړه کوي، ونزل کثیر، او د مېلمستۍ امر یې وکړه چې ښې روټۍ ورته برابرې کوي. فاقمنا ثلاثا، و درې شپې مونږ تېرې کړې. یو سړی راولېږه چې هغه ملګري بیا راوغواړئ، بیا راوست. چې بیا راوستو فاستعاد قولنا فاعدنا، نو زمون خبرې بیا را ماعاد کړې، مونږ بیا جواب ورکړ ورته. دی وایي زه دې ته تعجب یوړم، هشام ابن عاص وایي چې دویم ورځ باندې ثم دعا بشیء کهیئة الربعه العظیمه مذهبه، یو شی راوغوښته چې هغه یو صندوق مربع څلور ګوټې او ډېر لوی مذهبتن چې هغه د سرو زرو نه جوړ، دا غټ صندوق چې کولو کا فیها بیوت صغار علیها ابواب، دی کې دنه وړي وړي کمرې جوړې وي، اوري کمرې ته بیا دروازه وه، لکه غټ انوارۍ غټ صندوقي کې دنه وړه وړه حالونه یي د خزانې په شکل باندې، خو ډېرې زیاتې کمرې پکې وي او ډېر زیات درازونه پکې جوړو. ففتح بیتا وقفلا، یو کلف چابي لرل خلاص که د یوې کوټې دروازه یې کوله وکړه. فاستخرج حریرة سودا، یوه توره کپړه د ورېښمو یې راویسته. فنشرناها، مونږ کوله وکړه. فاذا فيها صورة حمراء، یو تک سور تصویر پکې و، په دې کپړه کې تک سور تصویر و. واذا فيها رجل ضخم العینین، ویا تصویر ته چې مونږ وکتل یو سړی و غټې غټې سترګې، عظیم الیتین، د اندامونه او پتونان یې ډېر غټ غټو. لم ار مثل طوله طول عنقه، دومره اوږدو چې مونږ لا اوسه پورې یوازې د هغه چې دا ګردن او سټ څومره اوږدو، نو دومره اوږد سړی مونږ نه دی لیدلی، دا یوازې ستونې دومره اوږدو. واذا لیست له لحیة واذا له زفیرتان احسن ما خلق الله، چې مونږ وکتل دوه کوسۍ وي خو دومره ښایسته وي چې خدای څومره ښایسته پیدا کړي وي. مونږ ته یې وویل د هرقل باچا تعریفونه هذا، دا پیژنې دا شخص څوک دی؟ قلنا لا، مونږ یې نه پیژنو. قال هذا آدم علیه السلام، وی دا د آدم علیه السلام تصویر دی. ما مخکې حوالې دې دپاره ورکړه چې بیا ډېر کسان وایي چې هو دا خو مونږ چې ته نه دی اورېدلي. نه، دا امام بخاري په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی، حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی، علامہ حسامی مجموع الزوائد کې ذکر کړی، ابو نعیم په امام ابو نعیم هم ذکر کړی دی، په دلائل النبوه کې کنز العمال ذکر کړی دا حدیث، تفسیر ابن کثیر ذکر کړی، ډېرو کتابونو راخست. واذا هو اکثر الناس شعرا، چې موږ وکتل ویښتان یې ډېر زیات وو،
دومره زیات وختان د چانو. حیران شو. ثم فتح بابا آخر، وې دویمه دروازه کوله وکړه. فاستخرج منه حریة سوداء، یو تور ریخمو کپړی تراویستا. فاذا فيها صورة بيضاء، یو تک سپین تصویر ورکیو، دا غرنګ سورو د درنګ سپینو. واذا له شعر كشعر القطط احمر العينين، ویختانیو زلفی، او دا ویختانی ګرګوتیو زګزګ شخ شخ ویختانو. احمر العینین سری سری سترګې وی، دخم الهامه غټ سر والو، حسن اللحیه خسته ګیره وا. وی ویل تعریفونه هذا دا څوک دی پیژنې؟ مونږ وینا. قال هذا نوح علیہ السلام، دا د حضرت نوح علیہ السلام تصویر دی. دی وی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا به نه وي، اباسې خبره وي. وروستو بیا ورته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ښیي، او دی وخت کې هغه وفات شوی و. دا خو مونږ وپېژنده چې دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا زمونږ یقین راغی چې دا نور تصویران هم صحیح دي، چې دا تصویر یې صحیح برابر کړی دی. ثم فتح بابا آخر، دریم باب دروازه یې کوله وکړه. په هغې کې م یو سپین تصویر و. وی چې مونږ هغې ته څنګه وکتل، تور ورېښمو کپړی راویسته، او یو سړی شدید البیاض تک سپینو، حسن العینین ښایسته سترګې وې، سولت الجبین دا تندی ډېر پراخه و، طویل الخد دا غومبور یې اوږده اوږده و، ابید اللحیه تکه سپینه ږیره وه، چې دې تصویر ته یې مونږ کتل کانه یبتسم، ګویا کې خاندي. نو وی ویل دا څوک دی؟ دا پیژنې؟ مونږ وینا. وی ویل چې هذا ابراهیم علیه السلام، دا حضرت ابراهیم علیه السلام. ثم فتح بابا آخر، درېمه دروازه یې کوله وکړه. فاذا فی صورة بیضاء، یو تک سپین تصویرو. دی وی چې مونږ وکتل، واذا والله برسول الله صلی الله علیه وسلم، د خدای په ذات مې قسم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر واغه. فقال تعرفون هذا، مونږ ته وی دا پیژنئ؟ قلنا نعم، مونږ او هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال وبکینا، مونږ